اوس په دې خپله خوله یو لس څپېړې وام ستا په مخ کې زه ستا زوی ته وایم چې تا سره څه دي مړه که څه دي خو ستا دې زوی سره دي نو ته به دا برداشت کړي د زوی ستا دا عزت چې ستا بېعزتي پکې وشي دا به برداشت کړي نو خدای به دا څنګه برداشت کوي چې اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ بدا برداشت کہ تو خدای ته وایې چې ته څه شی خو یو توحید دی او یو ذات دی که څه دي خو محمد سره دي دا به خدای برداشت کړي ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چاته محتاج نه دی پیغمبران ټول خدای ته محتاج دي او الله پیغمبرانو ته محتاج نه دی اولیاء الله او مقربین د زمانه ټول خدای ته محتاج دي او الله یې چاته محتاج نه دی عزیزانو څه چې دي د هغه په لاس کې دي د بل چا لاس کې څه شته بل څوک چاله څه ورکولی شي تاسو وګورئ دا ستا ملک نن ستا ملک د کفر اډه ده ستا ملک نن د کفریاتو تشہیر کئی مشہور نجومی کے کرش میں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں وہی دا کنا ایس ایم ایوب صابری ایس ایم کاظمی اخبار کراشی مشہور نجومی فلاں ہوٹل میں ہے اور سہبدا خلق ولا رضی پال پی گوری پیسے ورکی د پادریان راغلیو د ولید پا صدر چرچ کے شل زرا مسلمانان ورغلی دی ابن خدا کتاب تقسیمولو ابن خدا ما د دې خپل صوبائی اسمبلی او ممبر لا کتاب ورکړم بمبړانو روټي خلاص ممبرانو بمبړانو روټي خلاص تاسو په صوبائی اسمبلی نن څو ورځې ده سیشن شروع ده سیشن پولیس ورته بار ولاړ دي څه چل دی جماعت تانیدار سے سیشن شروع ده چیچن شروع ده چیچن کے دنوں څه خبرې کې پھٹیا پہاڑ ته نکلا چوہا آدھا سیشن پھٹیا پہاڑ ته نکلا چوہا اعلان تے روتو چې بیڈی نے کسے بلا دو دا بلدیات انتخابات تو کئی اور شیڈول شائع ہو گیا اور طریقہ شائع ہو گیا اور یہ شائع ہو گیا داد سیشن نہ روتو مالداو گورا پسوبہ سرد کے دے شل ذرا خلق عیسائیان شل ذرا دم پہ واچوا اور توائے چھ بولو عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا ہے ابھی تم ٹھیک ہو جائے گا آگے اور تل چھ عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا ہے زمون خزی خوخری دی که زمون وړوکوالی کې یو پخوا به دا چیچک دانې چې په چا راوتې نو زمونږ د ښځو به وایي چې دا ایندوي دي دا دانې څه دي ایندوي دي نو ویل ایندوه ورته راولئ نو ایندوې ته به مونږ راڼی وې سیک ته به م سردار جي وې هندو ته به م سیټ وې انګریز ته به م صاحب وې تاسو ټولو ته معلوم ده اینده وای راوست هغې چې داسې کتلي دانې پړسېدلې های د دې زړه نیا شته چېرته ویلی او وی هغې چېرته کلمه ویلې ده دا دانې ځکه خراب شو نو بیا یې راله په مخې را کېښوی چې وراڼی خوله مې ماته شکه په دې میاشت کې به مې هم کلمه ویل خو دانوسی مې دم که چې دا دانې کې تاسو خیال راغی نن ستا ملک هغه دی دم واچوه دا نگوری چې دا عیسائی دے ہندو دے پادری دے سکھ دے سب علا دے کتاب والا ابن خدا اممبر بم در توخیم چې تا په اسمبلی کې په څه باسو کو چې ابن خدا کتاب لگیا دے ستا په ملک کی تقسیمیږي او تاسو په ټس نه مس نه کی نو زما عزیزان عرض داو چې خبره مې څه کوله قادیانانو تماوی چی الرحمن الرحیم که قرآن نده پا کلی کلی ولی دی
که قرآن دے نو تی وی ولی نا دی خواو گو رہی ویل تو دا سپ کی دی چخچی وی ہے ماتا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جوان دے دے دا باسو کا رسول اللہ سم باندی نبوت ختم دے کنے دا مالبائی آغا دا قرآن خبری دی چی پاو 10 زاو تا سرا نپوئی گو قرآن تا نسو قل ہو درزی قل ہو پوئے گے ویلاؤں مالوایا قل ہوا دا ہوا ضمیر چا تراجے دے مال دے مرجات سوک دا ویلتا سکے ٹیکدار تیدا سے اوکت ویل یاری کی کر دے کدی ہوا کٹ دے وچو کدی وچ الف لام کٹ دے باس کر دے ہی باس کر دے نہ ٹیکدار ماتا ہوئی چھے مولوی صاحب تیریاں گلا علمین تے کھوتے سمجھ دینیں گے مال ٹھہر میں انہوں اور بھی سمجھانا او آیا عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جوان دے دے دا قادیانانو دام یو مشن دے چی عیسیٰ علیہ السلام مردے اور پا کشمیر کی قبر دے دلیل پہ سوئی اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعکا الیہ اگورا خدای ویلی دی چیز قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا بس خبر اخلاص ہے قادیانی ملان را میدان تھا کئی را میدان تھا لیکن زخو دا جگڑ والا رو رہنے زر اشتیارت ہے ما پاڑا چنار کی دا تقریر کرے مال شیعگانو سرا زمونگ رو رہا جگڑا پا دلائلو ملیان را میدان تا کئی چی سرا خبری ہوتی کنا جی کئی دا ثابت اکڑا چی رو رہا پا دا جلوسنو کی اسلام دے کنا جی جلوس باسا اولس رضی ہائی پویو کا او پدے کے اسلام دے یا زمونگا سنیان سبا جلوس تے نو صاحب آواز بپکی کی گی چھ نعرہ پیر آواز بپکی یا دستگی دا دے مطلب سرے دا دے مطلب دا دے کہ تاسو دا ملیان دیوبندیان مونگا دا پیرانو نمانے کوئی دا دے پہ دا سی چغمو والا چی پہ کافرم ٹھیک دا نعرہ پیر یو شلزل نعرہ پیر وہاں کنا شیعگان دی روزی زان مان وہی زور تیم دے مرگرو تا چی نوری جگڑے مکوی خوچی دی یو غرب زان لور کی طرف دا شاباس اور بھی ذرا تیزی نال پاخر اورز جنگیر زنی چکی گی نو آوار چاکوانی زور تیم دمرا دمرا پکی اٹھ کوا منگ لبے سے زور راش زمونگ خود دلیل خبر ادا چی امام حسین پا 72 کسانو باندیم دبل اور میگ وحلو خپل زان نو والے پا 72 کسانو باندیم تاسو 72 کروڑ یای او پا زانم سور لسوا کال اوشو چرا باندی کری دی نظما دلیل خدا دے چھے سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر وہ لیکن بازو حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں تماتو آئے پیمان او شیعگان دا موری مالے او نتو مالے واو روئی دا لوئی لوئی امام باڑو والا دے وقت کے دا زیاولک خپو کی پڑیا چول دیر ضروری دی او کستاسو جلوس او ستاسو زان وحل دیر ضروری دی چی پلس کالا کی زیاولک دے اسلام بیڑا تباہ کرا داغا اسلام دے چی دے امام حسین پکور کے نازل شوے ہو داغا اسلام دے چی دے امام حسین پکور کے دے تربیت شوے ہو نناغا اسلام نستا پا پاکستان کے سے جوڑ دی نو علاج دا پکار دے کہ علاج دا پکار دے چی نعرہ پیر تاسو خیال رہا نو دا پنجاب خبر میں در تکولا چا ملاوے چا تھو پڑیا فرشتیانو ہتھوں پھڑے ہیں تے دیوبندی بے شرم جڑے نے اولیاء دی کرامت نیم اسی اولیاء دی کرامت تو خدا قسم چی دا اولیاء کرامت
علماء دیوبند سمره منی دومره به په مخ د ځمکاړو بل څوک منی نه. په خپل اولیاء کرامت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ هغه کرامت لرلو چې قبر ته به ودرېدو نو کشف به ورته وشو او د مړي حال به معلومولو چې د مړي باندې لاندې څه حال دی. ٹھیک شو؟ ما ته ګورئ، ما ته تپوس کو مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ نا مال حضرت د فلانی قبر ته تلے ویل گیا ہوں. مال جی کیا حال ہے ان کا قبر میں؟ ویچے وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے. مال آپ ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ بھی گئے ہیں؟ ویل جی ہاں وہاں بھی گیا ہوں. مال ان کی کیا حال ہے؟ ویل وہ ان کی حالت اچھی ہے، خدا جانے کہ ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہے. تاسو خیال رکھو داد مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ بیان کرامت راشی دغلجو میاں سے بگورائے پجون ورتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹکے ورکا پجون دا انکشاف عجیب و غریب طرز باندے سن 82 کی چیزو عمرے تلارم صوفی جمیل چچا ورتا دا پٹکے روڑے ہو اغنہ میں تپوسو ماتل واللہ پوئنوم روزے مبارک سر ولارم درود میں وے سترگی میں پٹشوے حضور راغے اور پٹکے را تلاس کی کیخو چی دے قافلہ کی میاں احمد جان را روان دے دا پٹکے یو سوغل ہے ورک. کرامت علماء دیوبند کرامت منی ماوے دا سنڈاگان منجوران نما نما دا جاروگان پا خزوال نما نما دا کانی پہ مگل نما نما. راشد تصوف لو امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی دا قبرنو جاروگانے او کانی پزان مگل هذا من عادت الیہود والنصارى دا دی یہودو دا نصارا عادت دا قبرنو جاروگانے پزان مگل ملنگان چمٹا باور سرائی کسول براشن بابا کلنگان خزی چی داسی اگوری خور راشا سچا سید دے ولی و سترگی سری دی داغے خانہ خراب سترگی پچر سسری شی زمون خزی وی سترگی سری دی سچا سید تاسو خیال راگی دلی کے ابل کالج منگتلی نظام الدین اولیاء تلاڑو آلتا ہے سنڈا ناس او دو جینکای ور سرا ناس تی بڑا نور بصدر تا ہے واللہ دے امان راکی دلتا زمونگ دے علاقہ کی او زیارت تے دا آغا منجور داغا سے میں پاکلی کی ور پسی وید را پسی راغ ماتے وید آزان دے کرون پکاری کنا نو زمونگ پر رزق کلت موا او کدا خزی منش پی مونگ بچکو استماته چې دې بازار نه خزي منی کې د دکانداران غریبان بس کړي. تاسو خیال راغی نو عرض میدا چې زرا پاسې دم تقریر لب پنجاب کې نو ما وې چې الا ان اولیاء الله لا خوف لا التم لا راغله نو ما وې چې لام په سلور قسمه یو لائے نفی دے یو لائے نہیں دے یو لائے نفی جنس دے یو لائے مشابہ بلیسا دے دالام پا سلور قسمت ندی مولانا نظر تپوس کم چی لا خوفن کے دا کم لام دے مال ادب نال اور احترام نال عرض کرنا کہ لا خوفن وچ علام انہا چارا لامچ کیڑا لام ہے ماتوی چے چھڑ دے تو منطق نو اے اولیاء دی مجلس سے بزرگا چھڑ دے نا گلن ماجی میں چھڑیا ہے میں سائلاں طالباں فقیراں سوال کرنا ایک گلتے سمجھنا نہیں آ تو آنے بڑی تشریح فرمائی ہے اس آیت کریمہ دی ایس ایک گل وچ میں سمجھا نہیں
अपने आप को समझाना चाहना जवैम दुश्मन चे वहे दासी बे वहे दा जमुंग मरगिरी और करकुर 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 दासी चगे में जोड़ा हुई करकुर 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 दुश्मन दासे हुआ चे मरमशी और फिर दागम पता न लगी आप खबर पोई गए दासे बे मान में साइला फकीरा तालिबा तो ने बड़ी तशरीफ फरमाई इस आयत करीमा दा मैं समझा नहीं माफी मांगना टोल मजलस जो नो अगी वाले छे मौली साहब सच आंख देने लाम दी तशरीफ बताओ ना दसो मुला को ललगल शो ख्वासे गौर करे और लवाड़े गवा व पाए पके न पडावले जान खर्चो किनी तासो ट्राई तजुर्बा चे दादा किसी चौकई मोहम्मद खान से जुमात की हो अरब रहा गए और यो मुला तकरीर कोलो चे तकरीर कोलो नो अगर अरब बोई या शेख फतरुकनी अना अज़हबु इला मक्का लैस मअया अज़्ज़ाद वर्राहिला फतरुकनी अना असअलु मिन अन्नास ना मुला और सुकत वो तो चुप करो उस अगला दुमरा न वर्ता अरबी की अरबी के वर्ता हुई चे चुप कर चे तकरीर बस कर दिया तो हुआ है अगर अरब वर्ता हुई या शेख अना ला अदरी अय्यु शैन चुप करो कुल्तु लक फतरुकनी अना असअलु मिन अन्नास लैस मअया अज़्ज़ाद वर्राहिला अना अज़हबु इला मक्का देवर तो चुप करो चुप करो बस ख्याल रखें तजुर्बा हो गई ट्रायू मदीना मुनव्वरा की द मस्जिद नबवी इमाम ना यो मसले तपोसो अगी सर खबरी कोल खुदा जमुंग मुलियान खोई चे तासो वर्ता कंजलिम कोई और बदरदम वर्ता वही मुला से ब्राश इस्तिंजाज है गंदा दे ता कुसडप कौम हमदा से गरीबान नुमरा ता गोरा खेटे मगल होते चढ़ूशी नुमी प्रे होते लेकिन नुम कम से गुर्जी की भी अख्तिउजा नुम ला गुर्जी नुम दे जो गुर्जी की खूबी अख्ति हुआ तो मरम छो नो अगर मामान खुशान लरी बाबू सलाम बांधे रावतो जोर मखकिशमा मारतल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या शेख अस्अलु मिनका मसअलतन वाहिदा इन तुअतिनी वक्तन खलीला यो मसले तपोस कम कले गोंदे वक्त राके मा तो इच अंत मिनैन मारतल मल अना मिन पाकिस्तान وفي الباكستان أنا من القلل والجبل يقال لقومنا الأفريديين نحن نسكنون في الجبال ما زه په پاکستان ما د پاکستان کې د غرونو يم زمون قوم ته افریدیان وای او مونږ په غرونو کې اوسي ما ته وای چې انت في الباكستان من القلل والجبل والله ما رأيت في الباكستانيين مثلك الفصيح والبليغ تعال امشي معي ما هو پاکستانیانو کې دا صفا جبه د چانه دا اورېدلې راځه ما سره ځه پاسې بوتلم دارالقضا ته وخېجولم چای راوړې خیر ما ته المسله څه ده ما المسله د بیر رومه تپوس کوم چې د بیر رومه د کوی اوبو څکلو نه پیغمبر منع ولې کړې وه وجه یې ولې نه بیان کړې ما ته وایي چې فاشرب الشاي انا اذهب معك وأريك بعينيك چاہے اس کا بیا زه در سره ځم په سترګو به درته وښیم عزیزانو را سره لاړو او هغه ټوله وجه هغه ځای مې ارڅې راته وښوده بیا راوستم یو جوبه یې راکړه زه شپږ ورځې چې هلته ومه نو روزانه به چې زه ولیدم نو داسې بوته به یې راته وخوځوله اوبو به تلم چای به یې رابندوس کړې هسې دې پورې مې درته وي چې خبره د قرآن او د حدیث ته قرآن او د حدیث عربي جبه ده عربي جبه قواعد چې چاله نه ورځي په عربیت نه پوهیږي لا خوفن کې ما ته هغه ووی چې میں نہیں جاندا منطق تے صرف نحوے نو
तुसी तशरीफ फरमाओ। अब पंजाबी मुला रहा तो वे माल मैं फरमावा वे चाह तुसी फरमाओ। मैं चगड़ सुत नहीं, मनु मार सुत नहीं, जान दी अमन मांगना, सर दी अमन मांगना। पीछे नहीं फिक्र न कर। मैं ला खौफुन ए लाए नफी जिन्स नहीं है। तो आने तर्जुमा लाए नफी जिन्स न कीता है और ए लाए नफी जिन्स नहीं है। खौफ दो किस्म दे, एक खौफ मिन अल्लाह है और एक खौफ तबई है। ला खौफुन औलिया अल्लाह दे उत्ते खौफ अल्लाह की तरफ से ना हो सी। तबई खौफ ते औलिया भी गिरफ्तार हो सन ते पैगंबर भी गिरफ्तार। तबई खौफ से अंबिया भी अमन विच ना हो सन। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान देन कि सारी कौम इकट्ठी होके ते आदम अलैहिस्सलाम को चले जा सन। क्या साड़ी सिफारिश कर खुदा दे सामने कि हिसाब शुरू हो जावे। आदम अलैहिस्सलाम कैसी मने एक कम कीते जन्नत विच, उस दी बदौलत मैं अल्लाह दे सामने पेश नहीं हो सकता। खौफ तबई से अंबिया भी अमन विच ना हो सन। ज़माज़ीज़ानो कुरान कानून दे दाबस दकोल ग्वाड़ी, हदीस कानून दे दाबस दकोल ग्वाड़ी। कुरान द खुदा खबरी दी और हदीस द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। पैमान आया दाला न लोए महबूब बपदी कायनात की चूक भी वाचे अल्लाह बचुमरा खैस्तवी अगा डेर खैस्त दे और कद पाकिस्तान और द श्रीलंका क्रिकेट डेर खैस्त दे। सोग डेर खैस्त दे वाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह डेर खैस्त दे और कस्ता द मल्क द क्रिकेट मैच देर खैस्त दे। दा कुरान और दा हदीस द पारा दिन रेडू वक्त उन्हीं वो चिवाय और अम्मा नदी टीवी तशप तेरा कड़ा नदी और दो तौरस तेरा कड़ा नो द मर्ग न रुस्तु बपदी किताब संग जान खलास वे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 10 तारीख बांधे बाद मौलाना फजल रहमान साहब कारकुनानो ता खिताबी पर दारुल मिसरत दुआ हो के अजीजानों पर इखलास। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वज़ल्लिल कुफ़ार वल मुशरिकीन। दुआओं के चिया अल्लाह द पाकिस्तान कानून कुरान के, खुदा द पाकिस्तान कानून कुरान के, खुदा द पाकिस्तान कानून कुरान के, खुदा चिदे लार के 100 करोड़े अटकावी ते तबाह बर्बाद के, खुदा द जालिमानो नम पामान के उसा पे इखलास बांधे दुआओं के चे तबलीगी इज्तिमा चिदा चाल च खुदा तौफीक वर्कड़ी लार शे अजीजानो देना ख इज्तिमा देना ख डाला पदे मल के बलनिश्त। अफसोस दादे चे हेर मिशू चे मा प तबलीग दर तसवेले वे स्ता पदे मल के दा से खलक मस्तवे दा तबलीग हंदा अमरीकी एजेंटान मा तो गोरे अजीजानो अर्ज वाओ रे प खुदाए कसम चे द तबलीग वालाओ ना ख डाला प मखदस मका बलनिश्त ख डाला मोंग और तबलीग वालाओं के लोई फर्क दरताओ है। मां च दिन वेलो लबोजे रोटाए बमरा बांधे खुरे दलारे खर्च बमरा के बिस्तरा बमरा के कट बमरा के नु दिन बदरता बयानो कुर्बान दागा डाले ना चे दलारे खर्चम नगवाड़ी रोटाइम नगवाड़ी ओबम नगवाड़ी चायम नगवाड़ी कट और बिस्तरम नगवाड़ी और दिन दर तब तारिक जमील
یو نوجوان الک راغلی و ما 2 شپې داغه تقریر واورېدو په خدای قسم چې ما په زندګۍ کې داسې درد په تقریر کې د چا لیدلی. عزیزانو د تبلیغ بنیاد چې چاہیے ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بنیاد دا مولانا عبدالمعبود چې 163 سال عمر کے وفات شو پر ابل کالے دلی دلیو ما ته تپوسو کو ما سره د مولانا عبدالمعبود هغه خبر ټیپ شوی په کیسټ کې شتا ما مولانا الیاس صاحب څنګه سړیو ما ته وی تپوس مکوا تقوا دا عالمو چې یو طالب په مسواک په سبق کې په دې پوز اووالو نو ما خام جمعات ته ورغه او د طالب نه معافي وغوښته بیا سحر راغه مالا او ما ته وی چې میرے ساتھ جائیں میں نے کل ایک طالب کو مسواک سے مارا ہے آپ میرے ساتھ جرگے کے طور پہ جائیں کہ وہ مجھے معاف کر دے اگر قیامت میں اس مسواک سے مارنے کا مؤاخذہ ہوا تو میں کیا جواب خدا کو دوں گا دائد تقوا عالم تاسو خیال راغی نو عزیزانو خډلا د دغه نه بل نشته د امریکای ایجنټان ټولي دنیا ته معلوم دي چې څوک دي څوک دي د امریکای روټي خلاص څوک دي تاسو خیال راغی دي زما عزیزانو دا د نور نه ښکاره خبره ده تبلیغ ورش روس ته تللی روس چې په کم رنګ دوی په روس کې کار کړی عقل به دې وخوځي ته خو روس له روټي خلاصه لار شه چین له تللی دي چین له پروسه کال د چین خطیب راغلی او د پیکینګ خطیب داسې عربي ویله چې تا به ویل د خپله ژبه ده ما ته وایي چې فذهب معي الى السوق ما سره بازار تلاش انا اشتري المرقات زه مرقات علم د مشکات شرع علم ما ورته ما تفعل بالمرقات په مرقات سکه ما ته وی انا ادرس المشکات في البيكينج زه په پیکینګ کې د مشکات درس پڑھاوم پیکینګ د چین دارالخلافه ده مونږ په پاکستان کې د حدیث درس نشو پڑھاوی او که پڑھاوو نو یا ضیا سلام علیکا یا جنید جو د شاه ولی قطار بان سا سلام پیکینگ د چین دارالخلافه ده او ما ته وی انا ادرس المشکات فی الپیکینگ تاسو خیال راغی اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ چې درس نه اوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان می مسلمانان کړي فی الحال راشي دارالعلوم سرحد کې راشي وګوره د چین طالبان سبق وایي راشي تاسو خیال راغی فی الحال د چین طالبان روس چین په امریکا کې د تبلیغ اجتماع کی زمونږ داروټ اخلاص چې امریکې تلار شل ته ډمانو سره ګډیږي انګریزانو سره ګډیږي تبلیغیان چلار شي الته په امریکا کې امریکنیان مسلمانان په لندن کې د تبلیغ اجتماع کی تبلیغیان تبلیغی مرکز دی په لندن ستادا چلار شي ګډیږي په لندن کې مهمان او انګریزانو سره خزي چلاړي شي سرونه کټکړي چرای ولی بونډای چرګایتی جوړه کړي تبلیغ والا نو الله دې توفیق درکړي دا زلمی الکان زما جمعات تراغلیو په انجینیرینګ کالج د امریکا کې سبق ویلو انګریزان
ما ته تپوسو کومال چې تاسو باندې ما ته وی چې اسلام یو اونګ دی چې د چا په زړه کې پیدا شي، یو درد دی او هغه درد د عشق دی او عشق ہمیشہ په حسن پریوزی. نو دا ٹکے چرتا یاد کرو کہ جہاں حسن موجود ہو تو نگاہ عشق کیوں نہ. نو د خدای نه لوی خسته بل څوک شته؟ ما ته وګورئ د دنیا د ښځو حسن دیخوا ګورئ دیخوا ما ته ګورئ ما ته لیونیان مونږ ټول یو. دا د دنیا د ښځو حسن بنوټي دی، بنوټي دیخوا وګورئ سرخی پوډر نکونه اوږده بیا هغه پالش پې ومږي. واورئ کومو ښځو چې ناخن پالش لګولی که مونځ کوي او داسې نه کېږي او که غسل کې شي غسل یې نه وځي، دا ټولې پلیتې ګرځي. ما ته وګورئ نو زمونږ د ښځو حسن بنوټي د شپې چې وګورئ ته به پري ده، سهار چې وګورئ ته به خره ده چېرته سپو سټلې ده، خړ مخ به د خرې د سرمنې په شان نیولې. دیخوا وګورئ د جنت د ښځو حسن به فطري وي، فطري. شونډې په رنګ سرې کړي نه، قدرتي به شونډې سرې. سترګې په نرنجو نه، قدرتی بسترگی توی. خال بے دسی سردار کونین فرمائی جناب محمد رسول اللہ چی د جنت د حورو خال با د دو سترگو پا منز کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نور خستوالے بیت سنگئی، نور خستواله بداسي. پیغمبر چې د معراج پشپ جنت تلاړو، جنت کی ګوري را ګوري پدی کی او چمکو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې دور د خدای د نور تجلی وشو. جبريل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه د دینه ته و جنای څه چل دیو کو سوکه ویز پا دی جنت کی دا دو امت لچی کمی حوری خدای پیدا کری دی داغی نوکر یما وی دارنا دا چشی وشوا وی دارنا دا دی وشوا چی ما دا سردارو لیدو نو مسکی شم رمی خوشحال شو نو پا مسکی توب زما دا غاخونو اگا چمک پتا سو پریوتو نو زکا پیت وارخطا شوی چی جور نورا تجلی دا. جبریل وردوی چی محبوبا دا نوکر دا غاخونو چمکی چی ٹول جنت رنا کئی چی مالکا بیت سنگا خیستوی. دیکھو گو رہی بیا دا دنیا دا خزو چی دا چا بنوٹی حسن دے داغے نخرے تپورتا کے تابیدارے تے جی حضور ورته توی او د جنت د ښځو چې د چا حسن به فطري وي نو د خوند خبره دا ده چې د دنیا د ښځو نخرې ستا ته پورته کوي او د جنت حورې به ستا نخرې پورته کوي. ته د دوی ناز برداری کوي او د جنت ښځې به ستا ناز برداری وي. الحمدللہ رب العالمین. خدای نصیبم خدا دا نعمتونم نصیب. یا اللہ تقصیرات معاف کی، شرم پردہ مسات بچیم نیکان کی. خدا غلار راتا خی چی تپ خوشحالی، خدا غلار راتا مخی چی تپ ناراض کی. پا اخلاص دعاو کی چی اللہ روس تباہ و برباد کی، خدا دا روس مرگری تباہ کی، خدا امریکہ تباہ کی، دا امریکی مرگری تباہ کی، اسرائیل تباہ کی، دا غی مرگری تباہ کی، دا افغان مہاجر املا مضبوطہ کی او په خیریت با عزت طور د خپل وطن سبب وکي. خدای روس تباہ و برباد